اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د هوډ رادیو د ځانګړي بحث خبرونه قدرمنو اوریدونکو ستړي مو شیر کله قدرمنو اوریدونکو په نننۍ ځانګړي خبرونه کې د ننګرهار ولایت اړوند مومندرې ولسوالۍ محترم ولسوال صاحب سره یو او د سره بعد د دې ولسوالۍ اړوند بحث او غږیږو د سر کې محترم ولسوال صاحب ډیره مننه چې وخت مو راکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړو موږ سره دلته په دې هغه کې برخه واخیستله. تر هر څه د مخه د خپل ځان پاک لوي او د ځان پیژندګلوي د هوډ رادیو قدرمنو اوریدونکو سره وکړي. زه خپل د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ مسؤل نصرت کوچی یم. اوس فلحال د ولسوالۍ مسؤلیت په غاړه ده او دلته اوس فلحال مسؤلیت لرم د ولسوالۍ. څومره وخت کېږي چې دلته د ولسوالۍ د ولسوال په حیث دنده اجرا کوئ؟ نو تقریبا یو 7 میاشتې 8 میاشتې مکیږي غالبا چې دلته زه په مومندرې ولسوالۍ کې مسؤلیت لرم. ستاسو راتګ دلته چې وشو څه حالاتو کې مو دلته د دې ولسوالۍ هغه اداري چوکاټ لاس ته راغی او دلته څرنګه مسؤل شوی؟ نو اول وخت کې چې کله موږ ننګرهار ولایت دغه نظام بدلېده امارت نوی حکومت راغی دلته قایم سو بیا هغه وخت سره نوي مسؤلین له موږ نه مخکې داسې د امارت له خوا نه 2 ولسوالان تیر سوي دي. هغه وخت سره وضعیت هم داسې و چې ادارې او کارونه ورشاید سپالم نه و و د موږ راتګ سره ډېر دلته ډېر مشکلات و ډېر داسې ستونزې وې. خلک په ادارو کې نه پوهېدل په اصولو ولسونو سره مانګي. نو اوس انشاءالله ماشاءالله د ولسونو او د موږ ترمنځ نو ډیره مانګي را جوړه سوې ده وضعیت برابر سوی ده. انشاءالله نورم کوشش کوو چې د آینده وخت لپاره موږ د ولسونو امانګي او د موږ د دوی د حکومت منلو او یو نظام جوړولو خپل منځ کې امانګي جوړه سي. انشاءالله ډیره گزاره کړې ده اول سر کې لږ ګډوډي ده چې موږ د حکومت نو برابر نوې راغلي و ادارو له حکومت او د ولسونو د خلکو کردار او د اصولو سره سم نه بلد. اداري چوکاټ د دې ولسوالۍ یعنی کومې ادارې دلته د خلکو د خدماتو دپاره فعاله دي؟ انشاءالله د موږ چې تیر نظام کې چې کومې ادارې فعاله وي هغه اوس هم فعاله دي. اوس همغسې فعاله خدمت کوي چې هرې اداره یې فعاله ده. داسې اداره نشته چې موږ اداره فلج ده او کار نه کېږي. ټولې ادارې ماشاءالله فعاله دي او خدمتونه په مخ ولي. نو موږ خاص هغه نظارت له لاندې یې نظارت یې کوو. نور داسې مشکل نشته کې. نو اوس انشاءالله د خلکو مشکل ډېر رفع کېږي او ډېر کوشش هم کوو د خلکو ستونزې اورو او خلکو راځي موږ ته نو هغه ښه په غور سره هغه مشکل اورو او مشکل یې حل کېږي. اونۍ کې څو ورځې په ولسوالۍ کې یاستئ د خلکو د خدمت دپاره؟ اونۍ کې موږ تقریبا 6 ورځې په ولسوالۍ کې موږ مسؤلیت لرو. بیا د جمعې په ورځ د موږ چټي هغه د جمعې په ورځ باندې خپل د کور کار او یار دوست او هغه نه علاوه نو 6 ورځې موږ په ولسوالۍ کې خدمت کوو. داسې کومه اداره چې تر اوسه فعاله شوي نه او یا هم کېدای شي چې د خلکو ډیر کارونه ورته بند دي او یا هم تر اوسه پورې بند یا غیر حاضري کوي خلک، داسې څوک شته مامورین؟ د موږ په ولسوالۍ کې د داسې اداره نشته. یو د حقوقو بس و چې د ډېر وخت نه خالي و او بیا هم کوشش وکړو چې هغه پیشنهاد هم برابر کړو څوک نه وکړي هغه هم بیرته فعاله کړه. اوس شکر د هغه خدمت یې په مخ روان ده. نور هم دغه څومره ادارې چې موږ سره موجوده په تېر وخت کې پاتې سوي دي اوس هم دي نو هغه فعاله خدمت په مخ ولي. ګټه او عواید هغه د حکومت هم ډېر راځي عواید هم روان دي او کارونه هم په مخ ځي. داسې ستونزې نشته کې. د خلکو تګ راتګ او د کارونو په اړوند لږ راسره وغږېږئ. تګ راتګ کوي، مراجعه کوي او ستونزې څه ډول حل کېږي؟ د موږ اول نه لکه کوشش هم دا ده چې د موږ خپله خلکو ته فیصلې نه کوو. خپله شخصي زه خپله چا ته فیصلې نه کوم. هسې یو څوک راوغواړي د ما مسؤلیت دي او زه ورته وایم چې دا فیصله ومنه. خلک راځي عارضې کوي عارضو باندې موږ جلپونه ورلګو جلپو باندې راځرېږي. بیا موږ دلته قضا سته سپینګیري ستا مخلصین سپینګیري چې صلح خلکو ته کوي یا مشکل په صحیح طریقه سره معنا سره مشکل حل کوي او یا علماء ته لګو صلح علماء ته. نو د موږ تقریبا د ما راتګ 6 میاشتې کېږي چې له تر اوسه هغه د محکمې له لارې نه موږ رسمي قاضي نه لرو. بیا هم
موضوعګانې موږ د علماو له لارې نه او د سپین ږیرو له لارې نه په داسې طریقه حل کولی سي هغه به د شریعت مطابق وي کومې ستونزې به خلکو ته نه کې جوړېدلې کوشش هم دا کوو چې داسې حل سي د خلکو پکې ګټه وي او د ولسونو مشکل هم حل سي او د خلکو مشکل هم حل سي ډېر هم کوشش کړی دی ځینې خلک دا مطلب یره کوي دا اوس هم په دې حالاتو کې چې د اماراتو د یو طرفدار په حیث باندې په ولسونو کې د انډیوالۍ او همکارۍ په حیث باندې خلک ډاروي آیا داسې څوک شته داسې مشران شته دی چې ځان په خلکو باندې په زوره یا په دغه نوم باندې چې د ملګرتیا د امارت سره ده په دې نامه خلکو باندې ځان منلی داسې قومي مشران شته یاره د موږ خپله په دې ما په مسؤلیت کې سره راغلی یم اول مې هم دا کوشش کړی ده چې د یو نوم او د بل په نوم باندې به ما ته دلته څوک نه شکایت کوي او نه به د تعصب لپاره په ما باندې خلک ځوروي دلته چې راځي عدل به کېږي هغه که په دې نظام کې چا حکومت کړی که هغه په هره اداره کې خدمت کړی اوس به د موږ د تیر نظام کې چې چا خدمت کړی او اوس کوم نور خلک سي دي دغو د هغو به فرق نه کوو دا رقم نظام به چلو نور کوشش موږ دا کوو چې یاره داسې فرق ونه کوو چې بیا آینده وخت لپاره داسې تکراریږي چې یاره څوک تر شا کې څوک تر مخه کې یا خلک تعقیبوي او یا خلک مشکل ورته جوړوي موږ وایو چې آینده وخت لپاره موږ داسې حکومت جوړ سي چې د ټولو افغانانو د موږ په شمول ټولو افغانانو پکې جیم وي او داسې حکومت کې خپل خدمت وکړي او ولسونو سره موږ دا رحم کوو چې څوک په عذاب نه کړي داسې خلک راغلي دي چې مجاهدینو د خپل انتقام لپاره یا د څوک چاته ورغلي دي په عذاب کړي دي هغه مجاهد موږ د ولس په سر باندې بندي کړی ده او زورول هم د په دې وجه بندي کړی ده چې اوس هغه وخت نه ده چې یو له بله په ظلمونو یا په تیري باندې موږ د خلکو نه قصاص واخلو یا هغه تیره دوره ورته په زړه کړو چې په تیر وخت کې تا حکومت زه د زورولم یا د پیسې رانه اخیستلې یا د لاره کې ویلم یا د ټکولم یا د طالب په نوم یا د طالب ته مړۍ ورکړې ده هغه رقم کار موږ چا سره نه کوو موږ ته که تیر وخت کې چا را سره ظلم کړی یم هغه ته یې موږ عفه ده هغه ته یې موږ کوم داسې مشکل نشته موږ له دې لارې نه ټولو ته ډاډ ورکوو ولسونو ته هغه کفاره هغه کې ولسونو ته موږ داسې ډاډ ورکوو ښه په اطمینان سره او ښه په جرأت سره هم داسې هم نه وایم چې موږ داسې کمزوري ښه په جرأت سره ورته وایم چې ښه کلک ډاډ ورکوم او ښه کلکه دفاع هم کوم چې څوک په چا باندې ظلم کوي هغه که طالب وي هغه که ولسي هغه که په تیر وخت کې وایي چې زه طالب سره همکار وم اوس یا ملک یم یا سپین ږیری یم یا ځوان یم او اوس د طالب په نوم باندې ځان معرفي کوي هغه انشاءالله زه کوشش کوم چې هغه به زه دې ته نه پرېږدم چې څوک بې ځایه ازار کړي یا تکلیف ورته ورسوي موږ چې حکومت جوړو له دې لارې جوړو چې موږ وایو چې ټول هم غږي او ټولو باندې رحم وکړو هغه که په تیر نظام کې پاتې یا او که په دې امارت سره په خدمت کې پاتې سوی یا په وفادارۍ کې ورسره پاتې سوی یا قرباني ورسره کړي په دې وروستیو کې بدلون هم راغی او د بدلون سره سره په دې خلکو باندې د غربت یوه څپه هم راغله او بیا نړیوالو یو شمېر نورو خیریه بنسټونو غوښتل چې په افغانستان کې بشري مرستې وکړه WFP ښه بیلګه ده او په ټولو ولسوالیو کې مرستې کوي دلته د مرستو ورکولو یا د ویش لړۍ څه ډول ده او په کوم اساس باندې ویشي آیا په ونډونو په قومیت په لحاظ ده که نه د سروې لحاظ د موږ دلته ډېر کوشش کوو یو د قانون اصول دی چې په تیر نظام کې چې تیر کوم نظام وړاندې شو هغه نظام کې داسې ونډونه ورته جوړ کړي بیا ونډونه ملکانو له لارې نه به هغه ته توزیع کېدله یا به نومانو هغه لکه د موږ لپاره او د ولسونو لپاره داسې ستونزه وه چې هغه به داسې خلکو ته اوس واسطه باندې وو اوس موږ دغسې یو سروې کوو چې عام د څوک فقر سره مخ یا غریبۍ سره مخ هغو ته یو داسې طریقه جوړو چې هغو ته نومان هم ورکړي او کارټونه هم ورکړي هغو له لارې نه بیا نو موږ د خلکو سره سروې هم کوو او مرسته ورسره کوو او یوه خبره بله دا چې دلته اوس تقریبا د مندري ولسوالۍ وښه ټوټل به 3.5 لکه نفوس لري خپل دا ولسوالي 4 لکه نفوس لري او مرسته موږ ته راځي 3,000 3,500 4,000 نومه نو بیا چې کله موږ به د خلکو تسخیمو دا نو دومره مشکل سره مخ کېږو چې د خلکو اعتراضونه مې او خلکو مشکلات مې څوک وایي چې مالدار ته ورکړه څوک وایي غریب ته ورکړه څوک وایي چې واسطې ته ورکړه او په 4 لکه نفوس کې خامخا نو دا چې اوس پوره مرسته راسي 3 لکه نفوس مرسته راسي دا 1 لک د مالدار وښه دا 3 لکه د خوار وغه غریبان نو دا مرسته ورته رسیږي نو 3,000 یا 3,500 4,000 مرسته راسي دا نو چې ته په خلکو تسخیموي دې کې خامخا سړي غریبانو پاتې کېږي کونډې پاتې کېږي یتیمان پاتې کېږي داسې خلک دي چې هغه ته څو ځای معلوموي
دې کې نور غریبان مخ ته راسي هغو ته نومان کې ورسېږي. دغه ستونزې لږ ډېرې دي که نه نور موږ ته راځي نو دغه اوس هم د بعضې غریبان WFP له لارې نه یو څه طریقه ورته جوړه سوله او دغه مرستې او دغه لاره ډېره ښایسته روانه ده. نور هم دا موږ هیله کېږي چې یو څه ناڅه تعداد زیات کړي او د خلکو د فقر او د غریبۍ لپاره یو څه زمینه جوړه سي او کار په مخ روان سي. بیا رغونه په کوم حال کې ده؟ په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کوم پروګرامونه اوس په لاره دي یا هم ستاسو پلان شته د مرکز سره نوي څه پروګرامونه موجود دي؟ پروګرامونه ډېر موجود دي. موږ خپله زړه دا غواړي چې موږ د خپله د ما ولسوالۍ کې مسؤلیت ده د ولسوالۍ زه وایم چې دښتې ما آبادې سي او اوارې ما آبادې سي. د ما خپله چې دلته داسې ده چې مرکزي حکومت یې لکه مشرتابه یا د موږ مشرانو نه موږ دا هیله کېږي. اوس موږ شکر د پاله حکومت ته او اداره ده اوس یې کولی سو یو چا سره کومک کولی سو صحیح طریقه سره کار هم په مخ ورته روانولی سو. دلته موږ ستونزې دا دي پلونه دي او سړکونه دي. بیا داسې دي چې بعضې داسې سیمو ته سړکونه تللي دي چې هلته خلک ډېر فقر او مشکل سره مخ دي. بعضې داسې دي چې موږ ځمکې لرو زراعتونه لرو هغه نیرونه نه لري یا داسې دي چې لښتې نه لري چې هغه ځمکې آبادې سي. اوس که موږ یو څه ناڅه پیسې دلته په کار واچو او یو چاته یو 10 لکه یا 20 لکه یا 50 لکه روپۍ یو پروژه باندې واچو یا لښتې جوړ کړو یا نیرونه جوړ کړو هغه نه بیا لکونه خلک عواید اخلي. بیا د ولس او د خلکو د فقر او د مشکل کمیږي. نو موږ دا غواړو چې مشرتابه له خوا نه چې د خلکو د ستونزې یا داسې بیا رغونې په باره کې که کومې پروژې توجه ورته وسي هغه پروژو له لارې نه که دا خلک له کوشش وسي دې ته را برابر کړي چې د خلکو غږونه واوري او د خلکو په ولسوالۍ کې هغه ستونزې واوري خلکو ته کارونه په مخ روان سي. افغانستان د باسطې کې وګوره ډاګونه هم د کویان وځي ولسونه ورسره زیاتېږي اوبه پیدا سي ولسونه ورسره زیاتېږي کورونه پیدا کېږي. بعضې ځمکې دي شړې دي نیرونه لښتې نه لري یا شړ دي لښتې دي خلکو وس نه ورته رسېږي غریبان دي فقر سره مخ دي. نو هغو ته داسې زمینه برابره سي چې هغو لپاره ځمکې زراعت نه لاندې راسي. نو چې لاندې راغلې نو خپله دغه خلکو عواید زیاتېږي عواید چې زیات سو ټول مشکل حل کېږي. د خلکو ترمنځ ستونزې منازعات او لانجې دنګلې ډېرې دي. نو دغه دنګلې او لانجې ډېرې دي. موږ خپله ډېر کوشش کړی دی ډېر کوشش هم کړی دی کامې او د سپین ږیرو د علماو له لارې نه مشکل حل کړي. بیا هم موږ کوشش کوو ولسونو سره مجلسونه کوو سپین ږیرو سره راغواړو چېرته بدۍ یا څوک په تیر وخت کې چې کوم ظلمونه چانه سوي یا مرګ تر سوی یا ظلم تر سوی هغه مشکل و بدۍ اوارې کړو چې موږ د تاسو په د افغانستان یا په د ولسوالۍ په د ولسونو کې ارامه زندګي خلک پیر کړي او دې کې موږ ډېر کوشش هم کړی دی ډېرې داسې مشکل هم اوار کړي. او بیا هم ولسونه دي دا سرحدي ولسوالي دا بل داسې ولسوالي ده یو جنجال مشکل خامخا کې پیدا کېږي او موږ د خلکو سره ډېر رحم کوو. رحم دا کوو چې دا ولسونه دي 40-50 کاله په دې جګړو کې تیر سوي دي قسم وزل سوي دي هغه د جګړو له لارې نه چاته بدۍ جوړې سي چاته شی جوړ سو. اوس موږ له مشرانو هم دا غواړو او د موږ خپل هم دا ذهن او فکر دا ده چې د خلکو سره داسې یو امانګي وکړو چې د خلکو زړونه ځان ته راخپل کړو او یو داسې حکومت او یو داسې اداره او یو داسې ولسونه جوړ کړو چې آینده وخت لپاره د بدۍ او د مشکل هم کې اوار سي او د خلکو ارامه زندګي یو له بله اعتماد پیدا سي یو له بله سوکالي پیدا سي یو له بله داسې شي چې د حکومت او ادارې ټولې فعاله سي د خلکو مشکل به ډېر حل سي. او اوس هم ډېر کوشش کړی ده هغه اول سر نه د اوسه پورې دوره فرق کړی ده. نو د ولسونو د موږ خپل منځ کې امانګي ډېر برابره سوې ده داسې برابره سوې ده موږ اوس ډېر په ولسونو اعتماد ده. اول وخت کې داسې د دوی د موږ ترمنځ ډېر مشکل دا و چې اعتماد یې نه لاره. بیا موږ ورسره مجلسونه کړي بار بار راغوښتي دي مجلسو ته ډاډ ورکړی ده هغه په نظامونو کې یا که ظلمونه چانه سوي په تېر وخت کې چا سره په یو کوم شي کې وخت تېر کړی که هغه طالب سره ظلم کړی که هغه غیر طالب سره بل چا سره ظلم کړی هغه ټولو ته موږ ډاډ ورکړی چې انشاءالله موږ پر همکاري سره کوو نه به څوک سره زیاتی کوي او نه به څوک د سره ظلم کوي. موږ زړه غواړي چې دلته یو داسې حکومت وکړو چې آینده وخت لپاره که موږ نه یم خلک هم ښه یاد کړي او که د آینده وخت لپاره داسې چې که موږ نه یم دغه حکومت ارمان خلک وکړي چې داسې حکومت خوند کوي. موږ کوشش هم دا کوو چې دا حکومت او اداره او امارت او دا چوکاټ داسې یو چې هغه د شریعت مطابق د شریعت مطابق د خلکو لپاره خوندي ځایونه دي کې چې هغه څوک له خپل حریم او له خپل شریعت مطابق په چا تجاوز هم نشي کولی. نو انشاءالله موږ کوشش کوو د آینده وخت لپاره موږ دا نظر ده چې ولسونو سره موږ رحم وکړو صحیح معنا سره وخت ورسره تېر کړو او ځان ترې خپل کړو. کېدای شي خلک ګیله ولري ځان به پردی حسابوي
د مومندرې ولسوالۍ مقام ورته څه وایي په بدل کې؟ نو موږ شکر د خلکو دلته چې راغلي هغه اول سر نه مجلسونه سوي دي، بیا وروسته مجلسونه سوي، بار بار همداسې مجلسونه کړي دي. او اوس شکر د دوی له منځه فرق نشته، لکه دوی موږ خپل ګڼي او موږ هم کوشش کوو چې دوی ځان ته خپل وګڼو. نو چې موږ دوی ومني دوی موږ ومنو، دوی په منځ کې څه مشکل نشته. اوسه پورې شکر ده موږ د اولسونه منلي دي، اولسونه موږ منلي، بار بار مجلسونه کړي دي. موږ ته ویلي اطمینان را کړی د اولسونو کې، ان دغه اطمینان را کړی چې موږ نه ملاتړ هم کړی د په مومندره کې، له امارت نه ملاتړ کړی ده، او اوس هم راته ویلي چې سره که ملاتړ وایي موږ ورته تیار یو، ملاتړ هم کوو او بیا هم کوو چې سره کوم خدمت یې موږ تیار یو. شله کوشش کړی ده او موږ هم دا کوشش کوو چې موږ له دوی سره منګي او موږ د دوی په منځ کې منګي پیدا شي. ډېره مننه. زراعت ترازو د مومندرې ولسوالۍ ځمکه یو څه حاصل خیزه هم ده او مطلب زیاتره خلک یې بزګران دي. کوم کارونو یا کوم فصلونه اوس وخت کې کیږي په دغه ولسوالۍ کې؟ اوس وخت کې لکه سیزن ده، اوس وخت کې د غنمو وخت و، نو غنمو نه شاته بیا جوار کرل کېږي. نو اوس د غنمو سیزن و، دا څو شپې مخکې غنمو سیزن ختم شو او دغه د بعضې سیندیزو کې دغه ټاپوګانو کې هندواڼې کرل کېږي او نور په کومې زراعت ځمکې دي هغو کې ټول غنم کرل کېږي. بهرني سیلانان څومره د نورو سیمو نه خلک راځي، خبرېږئ پې؟ و خبرېږو. دا داسې ولسوالي ده چې څومره په یو ځای کې کار پیدا کېږي، څومره کار زمینه جوړېږي، څومره پروژې جوړېږي، څومره یو ښه شی جوړېږي، هغومره سیلانیان راځي. نو موږ هم داسې راځي، د سیند غاړې ته شکره وایي، سیلانیان راځي، په منظره راځي. دا د شنه علاقه ده، بل سرحد ده، نو خلک هم غواړي چې موږ په منظره کې یو منظره وکړو. منظره ماشاءالله ډېره ښایسته وطن ده، او بل داسې شنه علاقه ده او بیا دا لوی د کونړ سیند تر څنګ تېر سوی ده، نو د کونړ د سیند لپاره هم خلک ډېر منظرې ته راځي. خلکو ته د امنیت په حواله باندې څه ویل غواړئ؟ مومندرې امنیت په هکله؟ مومندرې د امنیت په هغه کې ولسونو ته موږ پوره ډاډ ورکوو. موږ کوشش کړی ده د دوی لپاره، د دوی خدمت لپاره او د دوی د سوکالۍ لپاره، دوی د آرامې زندګۍ لپاره موږ شپه ورځ یوه کړې ده. په داسې سیمو کې اطرافي سیمې دي، که داخل دي ولسونو دي، که ولسوالۍ خپلې پرسونل پوستې دي، هر وخت موږ د شپې او د ورځې په ګزمه کې اچولي دي. هغه نکتې چې هغه غل راوځي غلا کوي، هغه که داسې خلک راځي د یو نوم او د بل نوم په نوم باندې کار وکړي، بیا یو نوم ورکړي چې یاره موږ دا ډله یو. اوس شکر د موږ خلک دې ته نه دي پرېښي چې دلته یو مشکل جوړ کړي او یو ستونزه را پیدا کړي، یو غل را پیدا سي، غلا وکړي، وروسته بیا څوک یو نوم ورکوي وایي دا یو ډله وه. او شکر د موږ د ولسونو ته ډاډ ورکو، پوره ډاډ ورکو چې انشاءالله داسې مشکل به نه پیدا کېږي. او موږ ډېر کوشش هم کړی ده داسې نکتې او داسې ساحې، داسې علاقې چې هغلته به مشکل در جوړېدي، یا به غله پیدا کېدل، یا به ولسونو ارامي نه وه، یا به داسې اوس چې تشویش او سوچ او فکر به هغلته موږ داسې یو ترتیب جوړ کړی دی چې هغه ګزمې ویل کېږي. هغلته د ولسونو لپاره موږ خپلې پوستې پاله کړي دي، د ولسونو زندګي او حالات آرام دي. د شپنیو عملیاتو په حواله باندې هم خلکو ته وایي ځینې سیمو کې کېدای شي خلک ویره ولري چې مثال د شپې د طرفه ناپېژانده خلک راځي د امارت په نامه باندې او هغوی ته ستونزې جوړوي یا کورونه تلاشي کېږي. په دې هکله باندې د ولس لپاره ځینې تشویشونه موجود دي. موږ د ولس تر منځ او د موږ دا مجلسونه کړي دي چې دغسې شپني عملیات راځي. یو څه وخت مخکې اشتباهي کارونه سوي وو او هغه بیا ولسونو نه موږ بښنه غوښتې ده، نو هغو هم راته ویلي چې بس اشتباهي کار و بس وسو. نو د آینده وخت لپاره د موږ د ولسونو خپل منځ کې هماهنګي جوړه ده چې څوک راځي شپې ډایرکټ موږ ته رابطه کوي، خو بیا چې د موږ په رابطه یا د موږ په خبرتیا څوک راځي یا څه مشکل یا هلته ستونزه څوک جوړوي یا ولسونو ته نارامۍ له وجې نه یو څه پیښه جوړېږي یا څه معامله جوړېږي، موږ کوو هلته شپې عملیاتو لپاره لاړ سو، یو ستونزه جوړېږي شپې له مخکې یو داسې چې خلک هر چېرته تللی سي، ولس ته مشکل جوړولی سي، تجار ته هم جوړولی سي، کاروباري سړي ته مشکل جوړولی سي، یو نظامي ته هم یو ستونزه پیدا کړي. نو هغلته موږ کولی سو چې هغو خلکو مخه ونیسو چې هغه بعضې تجارانو غریبانو داسې کاروباریانو خلکو ته ستونزه جوړه کړي، عملیات هم کولی سو، خلک هم نیولی سو، نو هر شی کولی سو. نو
نو بیا خلک موږ سره رابطه کوي چې رابطه را سره وکړه نو که چېرته دغه پلان او دغه عملیات د موږ په رابطه وي بیا موږ هغو ته ډاډ ورکولی شو چې تاسو ته کومه ستونزه نه جوړېږي موږ خپل هدف لرو او نور داسې عملیات خپل سري عملیات موږ په دې ولسونو کې نه غواړو چې هغه خپل سري عملیات وشي بیا ولسونو ته مشکل جوړ شي د ولسونو د موږ ترمنځ یو واټن پیدا شي یو مشکل پیدا شي یو له بله اعتماد ختم شي. قدرمنو اورېدونکو ځانګړي بحث ته غوږئ او په دغه بحث کې را سره د مومندرې ولسوالۍ محترم ولسوال صاحب میلمه دی. ولسوال صاحب معرف ته راځو په دې ولسوالۍ کې معرف څنګه روان دی؟ شکر د معرف ماشاءالله ډېر ښایسته روان ده. معرف کې ما خپل هم ډېر کوشش کړی ده دا څومره چې موږ دلته په افغانستان کې اول وختونه ونیسل اوسه پورې چې څومره له خارج نه موږ ته څوک راځي انجینر راځي یا ډاکټر راځي یا لکه نور خلک راځي بیا دلته موږ ته یو نقشه یا کار په مخ ولي موږ معرف کې ډېر کوشش کړی ده چې د معرف له لارې نه موږ د معرف پالی نو د معرف هم چې پالی د ولسونو د خلکو ته سوکالي راځي دکې داسې خلک شته چې دا رقم وروزل شي چې هغه انجینر سي ډاکټر سي هغه بیا داسې شي بیا په غټه سطح باندې د افغانستان په سطح د ولسوالۍ د ولایتو په سطح باندې د ولسونو ته یو غټ خدمت باندې تمام شي نو موږ په معرف کې ډېر کوشش کړی ده ماشاءالله په دې ټولو ولسوالۍ کې په معرف کې مومندره اول نمبر راغلی ده نو دا داسې موږ خپله کوشش کړی ده موږ په 10 کلو کې کمه ډکه ورته وایي چې هغه سرحدي علاقه ده نو په دې 10 کلو کې څوک نه ورغلي په تیر نظام کې هغلته د تیر نظام رسیدګي هم کېدله هغلته یې پوستې وې او هغلته څوک نه دي تللي موږ خپله کوشش کړی ده هلته تللي هغه ولسونو ته یو نوی مکتب پالک افتتام وکړله او هغلته معرف پاله ده بس هغه خپل تعلیمي بخش کې هغه خپل خلک خپل تعلیم په مخ ولي نو موږ خپل ادارو کې خپل معرف کې ډېر کوشش کوو چې همیشه لپاره موږ راغواړو کومه ستونزه ورسره کینو هغه ستونزه باندې ځان ورسره پوه کوو او کوشش او توشیه هم د موږ دا ده چې خلک کوشش وکړي د معرف له لارې نه ډېره کوشش وکړي چې دوی تعلیم ته ډېره هغه وکړي توجه وکړي تعلیم له لارې نه دا ټولې ستونزې حل کېږي هم په ډېري کې ورکېږي هم نشي کې ورکېږي هم غل کې ورکېږي همداسې خلک کې ورکېږي چې هغه ټول خلک کې ورکېږي نو دا خلک به ټول په کار استعمال شي نو چې کله تعلیم او په تعلیم باندې پوه شولې او تعلیم نه د ګټه واخیستله بیا داسې ده چې موږ تاسې د ولس لپاره د هر بچی په کار تمامېږي ټول مصروفه کېږي موږ انشاءالله کوشش کوو چې په مومندره کې د تعلیم او د معرف انشاءالله موږ د 2 ولسوالو کې ماشاءالله مومندره په معرف کې اول نمبر راغله بیا هم کوشش کوو چې نور هم د ځوانانو ته هغه کوشش کوو توشیه کوو چې نور هم دوی د تعلیم په برخه کې دوی کوشش وکړي په مخ لاړ شي. صحت ته راځو دلته څومره کلینیکونه دي دولتي او کوم خدمات پکې کېږي کافي دي د دې ولس دپاره او که نه څه غوښتنه مو ده؟ نو د موږ کلینیکونه ماشاءالله په مومندره کې فعاله دي او بل مومندره کې د کلینیک موږ تقریبا 15 کټونه لري دغه د مومندرې مربوط د ولسوالۍ سره اخواته یو کلینیک موږ غټ لرو غټ کلینیک لرو دی بیا 15 هغه لري لکه بستر لري نو موږ دا غواړو چې مخکې یو څه ناسب کار نه خلاص شوی اوس یو څه لږ کار پاتې ده نو چې هغه کار هم را خلاص شي دا سرحدي ولسوالۍ ده په تورخم کې یو مریض ستونزه یا له کابل یو له لوګر یا له کندوز او هلمند نو پورته ولایتونه لغمان او داسې مختلف ولایتونه یو مریض راسي هغلته زمینه ورته برابره نه شي پاکستان ته وړي هغه نو مجبور یې چې هغه مریض بیرته جلالآباد ښار ته ورسوي او که چېرته دغه کلینیک کې موږ ته خپل بستر دغه 15 بستر هغه راته جوړ سوله او زمینه برابر سوله نو هغه مریضان به راځي دلته اپریشن طریقه هم کېږي تداوي هم کېږي یو 2 شپې کې کولی شي 3 کې کولی شي ډېر مریض سخي هغه هم د هغه لپاره زمینه ورته برابرولی شي نو موږ دا غوښتنه لرو چې په کلینیک کې موږ سره دغه همکاري وشي نو د ولسونو د سرحد لپاره ډېر فایده دا داسې ولسوالي د سرحد ده دلته هم عواید روان دي لکه ګاونډي ملک ته بل داسې څنګه مریضان او ستونزې ډېره پیدا کېږي په معرف په هغه کې په د صحت په برخه کې نو دلته موږ ستونزې د مریضان هم لرو داسې مریضان دي په نیمه شپه موږ ته زنګ ولی زمینه نه یا هسپتال یا د کلینیک یا د بل شي غوښتنه کوي بیا موږ ورته وایو چې دلته چېرته بس دا موږ کلینیک ته راسي د ولسوالۍ نو له دې نه موږ بیا دغه مریض چې دلته امبولانس نه وي بیا له بل
ولسوالۍ نه امبولانس راوغواړو نو بیا جلال ته انتقال کو کدا د مومندري لپاره دغه کلینیک پالیسي او دلته بستر پالیسي دغه څومره بستر خپل دغه سیلري شپته کټونه لري دا کپالیسي نو دلته به مریض بیا موږ دې ته ستونزه نه پیدا کیږي چې موږ بیا ولایت انتقال کو همدغه په زمینه ورته برابرېږي مشکل به حل کیږي د خلکو هغه ستونزې به حل کیږي او په دغه ستونزې په هواري کې مو د مرکزي او ولایتي ادارې نه څومره مرسته غوښتې ده او کله مو ورسره ناسته کړې ده یا نه؟ نو موږ له د صحت په برخه کې د صحت مسؤلینو نه غوښتنه کړې ده ژمنه کړې ده چې موږ سره کوشش کوو و دلته ستونزې دا دي چې وسو لکه ولسوالۍ او لکه مختلفې ولسوالۍ دي ډېرې ولسوالۍ دي په ننګرهار کې او مشکلات هم ډیر دي او بل مریضان دي ستونزې ډېرې زیاتې دي نو مجلسونه مو سره کړي بیا هم زړه غواړي چې د دوی له لارې نه دغه د صحت زمینه برابره سي په تورخم کې وه تورخم هم داسې ده چې هلته لږ مشکل هم ډېر زیات دي نو اوس موږ غواړو له دې لارې نه او نور هم همداسې ورسره مجلس کړی ده چې موږ ته د مومندري کلینیک پاله کې د صحت له لارې نه او د خلکو ستونزې هوارې سي نو کوشش هم دا ده د خپرونې تقریبا چې وروستیو شیبو ته رسېدلي وو وروستیو شیبو کې هغه خلک چې مثال د امارت په چوکاټ کې دي عسکر دي پوستو کې دي امنیتي چک پوینټونو کې دي د خلکو سره د رویې توصیه به مو څه وي ورته؟ نو د لارې چکوینونو په حساب زه یو څو خبرې دا وکړم چې که هغه ولسوالۍ دي هغه که پوستي دي هغه که چکوینونه دي هغه که د ګزمې ملګري دي موږ زړه غواړي چې له خلکو سره نرمیت وکړي ښه اصول وکړي بده رویه یو چا په زړه کې یو تعصب او کینه اچي او ښه وضعیت داسې وکړي هغه که تا په خلاف هم په زړه کې رحم راځي په دې وجې راځي چې یاره وګوره چې د په نظام کې هم د ټوپک هم ورسره د مسلم ده لکه داسې ده په وسالاتو کې زورواکۍ داسې یاره هر شی ورسره دي هغه په سر ما سره رحم وکړي نو د خلکو د موږ ترمنځ بیا نو واټن پیدا کیږي نو مینه محبت پیدا کیږي موږ ټولو پوستو او چکپینونو والا ته هم په ولسوالۍ په شمول ښه سلوک غواړو چې خلکو سره وسي او د موږ خپل هم نظر دا ده چې خلکو سره بېرحمي ونه سي یا خلکو سره ظلم ونه سي خلکو سره زیاتی ونه سي د موږ خپل زړه غواړي چې خلکو سره ښه سلوک وسي هغه که چکمین کې یا که پوسته کې ما خپله په دې ولسوالۍ کې بعضې داسې مسؤلین اوسي هغلته له خلکو سره زیاتی کړی د پوستو والا مجاهدین ما راوړي دي ولس او د خلکو په حساب مې راوړي دي په ولسوالۍ کې مې بندیان کړي دي خلک سزا مې په دې ورکړې ده چې د ولسونو په سر مې ورکړې دې لپاره مې نه ده ورکړې چې یاره زه زورواکی یم بس ما مخې ته څوک نه درېږي زورواکی یم چې زه خپله چا سره ظلم وکړم هم باید چې زه خپله سزا وګالم او لاړ سم او نورو لا پرېږده هغه مجاهدین او د پوستو والا د پوستو والا هم د ما خپله د خپل نظر دا ده چې چا سره زیاتی وکړي یا بې ځای څوک په عذاب کړي هم به بدي کېږي یا به قانوني چلن ورسره کېږي شریعت مطابق چې سره کوم سزا یا موږ ورکوو انشاءالله د خلکو د لا ډاډ او اطمینان دپاره چې څه ډول تاسو سره په اړیکه کې شي یا مو خپلې شمېرې ورته وړاندې کوئ هم مهرباني نو موږ د ولسونو د ډاډ لپاره ټولو ته ډاډ هم ورکړی ده چې هره مسله یې کارټونه هم ورکړي دي شمېرې هم ورکړي دي شپه ورځ هم موږ په خدمت کې چې هره ستونزه پیدا کېدله شپې له مخې څوک درته درېږي یا غلي یا څوک هسې د تعصب یا د مشکل له وجې نه تاسو سره یو مشکل جوړوي موږ د تاسو په خدمت کې شپه ورځ موږ انشاءالله لمبرې هم ورته خلاصي رابطې هم پالئ داسې خلک راغلي دي چې شپه کې ستونزه پیدا شوې ده شپه کې موږ ورغلي 11-12 بجې 1 بجه موږ خلکو ستونزې ته ورغلي هغه اساني ته هم ځان رسولی او نور هم کوشش کوو د موږ ولسونو باندې هم دا غږ ده چې موږ نور هم کوشش کوو چې دوی سره به ستونزې په داسې لاره هواروو چې غږ اورو او شپه ورځ به موږ دوی په خدمت کې نو داسې مسله به انشاءالله نه پیدا کېږي چې د موږ دوی په منځ کې واټن پیدا کېږي زه ورته ډاډ ورکوم ښه په اطمینان ډاډ ورکوم چې هره مسله وه لمبرې مو سره دي کارټونه مو ورکړي دي په ولسونو کې هرې کرې هرې ساحې هم علماو ته هم ملکانو ته هم سپین ږیرو ته هم ځوانانو ته چې هر څه مسله پیدا کېدله څوک هسې د غلا په نوم باندې څوک په عذابوي څوک هسې د بل شي په نوم په عذابوي څوک د بل شي په نوم په عذابوي موږ ورته ډاډ ورکړی ده چې موږ سره تماس او رابطه کوئ نو موږ به په وخت سره رسیدګي کوو هغه مشکل به حل کېږي څوک دلته بې امني جوړوي هغه خلک به موږ لاسته راځي داسې واقع پیدا شوي دي چې دلته مشکل خلکو جوړ کړی دی سانې نه وتلي دي او موږ پلټنه کړې کوشش هم کړی ده هغه چې کوم شی بې امني جوړه کړې ده مشکل یې جوړ کړي هغه خلک موږ بیا په نور ولسوالۍ کې
ګیر کړي دي، خپل هدف ته رسولي دي او خپل سزا باندې رسولي دي. د دې وجه باندې چې دلته بې امني جوړه کړي. نو ان شاء الله موږ خلکو ته ډاډ ورکوو. نو د ما خپله شمېره ده 02882 دا مې شمېره د ټلیفون. نو چې هر وخت یې څوک په دې شمېره تماس نیولی سي او موږ ولسونو ته ټولو ته ډاډ ورکوو. نو انشاءالله چې هر خبره و د تلویزیون یا د رسنۍ له لارې نه موږ سره تماس هم نیولی سي، انشاءالله څه مشکل به نه جوړېږي. او د ولسونو ته زه ډاډ ورکوم او ښه په جرأت سره نو چې هره ستونزه موږ سره د شریکوي، نو چې هر چېرته یې بس موږ به رسیدګي رسوو هغلته هغه د خلکو مشکل به حل کوو. ډیره مننه. خپرونه پای ته رسېدلې ده. اوس ستاسو پیغام ورو په اخره کې. موږ نور داسې پیغام نه لرو. اوس شکر ده په 20 کاله یا 50 کاله جګړه په افغانستان کې تېره سوله، وضعیت هم خراب و، ډېر داسې مرګونه وسول، ډېر ځوانان له منځه لاړ او د یو د بل طرف نه څه د خارجانو له طرف نه دلته افغانستان کې جګړه و، مشکل و، وضعیت خراب و. داسې وخت و چې یو طرف ته به ماما زوی و، یو طرف ته به کاکا زوی، یو طرف ته به تره زوی، یو طرف ته خپلوانو، هغه به څوک په یو طرف کې و څوک په بل طرف کې و. دغه مشکلات ډېر زیات و. نو اوس شکر ده یو نظام ده، یو وطن ده، یو دولت ده، یو موږ او تاسې ټول یو افغانان یو ورونه یو. باید چې موږ ټول افغانانو باندې دا غږ ده چې موږ په افغانستان کې نور کراري راسي، موږ په افغانستان کې نور د امن کور سي، افغانستان موږ نور یو موټی کو، افغانستان کې نور یو شرعي نظام راسي. شکر ده موږ تاسې ټول مسلمانان یو، له مسلمانۍ نه انکار نسو کولای او قرباني هم دې ته ورکړې ده چې خارجیان کفار هغه که د روس په وخت کې وو، هغه د امریکانو په وخت کې وو، همدغه افغانانو د دې په مقابل کې جهاد شروع کړ او د افغانستان یې وایستل. او شکر ده یو فضا راغلی، نظام راغلی، ارامي راغلی، غل نسته، نور داسې خلک نسته. موږ په ټولو افغانانو دا غږ کوو چې موږ تاسې نور باید د ټوله یو د ورورۍ یو فضا جوړه کړو، یو داسې یو د ارامې زندګۍ یو حکومت جوړ کړو چې ټولو افغانانو پکې جای او سکون یې او نور د دغسې یو روان وخت کې داسې یو مشکل پیدا نه سي چې بیا یو څوک راپورته کوي یا بله طرفه راځي یا له خارج طرف نه راځي دلته په افغانستان کې بیا جنګ جوړوي یا مشکل جوړوي. دا د موږ تاسې افغانانو ته هم شرم ده. باراني به راځي دلته به جنګ جوړوي او بیا به حکومت جوړوي او بیا به موږ هغه حکومت ته په انتظار یو. باید موږ نور د خپلو افغانانو حکومت جوړ کړو، نو د خارجانو حکومت نور تېر سوی. ما به د اخر کې دا پیغام ده چې موږ خپل حکومت باید جوړ کړو، نور خارجانو په حکومت په انتظار نسو. ډیره مننه. خوشحاله اوسئ محترم نصرت کوچې د مومندرې ولسوالۍ محترم ولسوال چې وخت مو راکړ. مننه تاسو نه ډیره مننه. خوشحاله سي چې تاسو موږ سره په دې هغه کې برخه واخیستله او موږ هم په دې هغه کې بلکې واخیستلو. ډیره مننه. خیر اوس ډیره مننه د هوډ راډیو قدرمنو اوریدونکو. دا ځانګړی باز چې د محترم ولسوال صاحب نصرت کوچي سره مو برابر کړی و، د بیا حاضرېدو پورې خپل کوربه عطا خان شینواري ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.